نن یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې په یو حیاتي موضوع او پروژې باندې چې په دې ورځو کې تاسو ګورئ چې په میډیاګانو کې په هغې باندې ډېر زیات بحث روان دی او هغې په متعلق خبرې کېږي. غواړم تاسو دوستان سره ځینې خبرې شریکې کړم. چون دا پروژه چې ده، دا قضیه چې ده، ډیره لویه سیاسي ده. حتی دې ته د نړیوال سیاست په خوله باندې د ګریټ گیم ویل کېږي، یعنې لویه نړیواله لوبه. او دا ویل کېږي چې دا د نړۍ آخرین لوی د پټرول او د ګیسو ذخایر دي چې په دې نقطه کې دي، نو ځکه د ټولو سترګې په ده باندې متمرکز دي. د امریکا، د روس، د چین، د ټولو دې باندې سترګې دي. او دا دیتا د ګریټ گیم یعنی لویه لوبه د نوم کې خودل شوی دی. د اهمیت او ارزش باندې د سیاسي او اقتصادي نقطې نظر اچو. او دا ولې دا پروژه بار بار افتتاح کیږي او کامیابیږي نه، او ولې دا داسې پروژه ده چې نه تنها چې خپله نه پیاده کیږي بلکې نظامونه ځان سره خوري او عملي کیږي نه. د باندې به لږ څه رڼا واچو. په نورو مسایلو خو تاسو معلومه ده چې په اقتصادي اړخ باندې ټول خبرې کیدا کې خود دغه سیاسي ریشه څه ده، د ستونزه چیرته ده، مشکلات چیرته دي، ولې دا پروژه نه عملي کیږي، څوک په دې کې رخنې اچي، او اوس چې دغه بیا یو ځل دا افتتاح شوی ده، آیا دا امکان لري چې دا کامیاب شي او که نه شي. دا هغه اساسي ټکي دي چې اکثرا ورته نه په نظر اچي او دته ځواب نه وایي. دا پروژه د ټپي یعنی د ټي ترکمنستان، ای افغانستان، پی پاکستان او آی انډیا، یعنی ټپي ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا دا څلور مملکتونه چې دا پایپلاین به یعنی د ترکمنستان نه شروع کیږي، داسې د هرات د لارې نه قندهار ته به ځي، کوټې ته به ځي، ملتان ته به ځي، د ملتان د دغې نه به دا بیا هند ته داخلي. 1814 کیلومتره د طول دی. د وسه د پاسه 200 کیلومتره په افغانستان کې دی، د 800 کیلومتره په پاکستان کې دی، 100 کیلومتره خپل ترکمنستان کې دننه دی، او باقی مانده تغلقه چې پاتې کیږي هغه په هندوستان کې دی چې د هندوستان هغه خارته دا رسیږي او دا پیدا کیږي. د کال به 3 میلیارد کیوبیک متریک ګیس به د دنه انتقالیږي. 3 میلیارد کیوبیک متریک هر کال به دنه دا ګیس انتقالیږي، چې د جملې نه به 14 میلیارد کیوبیک متریک به پاکستان اخلي، 14 میلیارد کیوبیک متریک به هندوستان اخلي، 15 میلیونه کیوبیک متریک د چې دی دا به افغانستان ته ورکول کیږي. بر علاوه دینه چې افغانستان ته دا سهمیه ورکول کیږي، افغانستان ته همچنان د په دغه کې 3.5 میلیونه ډالر د ترانزیت حق الزحمه هم ورکول کیږي. یعنی افغانستان به د دنه د نقدي کوم مرسته هم ترلاسه کوي او افغانستان به د دنه بهر وړي چې سره ده. خو په شروع کې کله چې دا پروژه که شروع کیږي د به افغانستان ته 500 میلیونه متر کیوب دغه به ګیس په ورکول کیږي په اولو 10 کلونو کې، ځکه دا د 10 کلونو پروژه ده. په 10 کالو کې به هر کال به 3 میلیارد کیوبیک متر ګیس به د نزي، او 10 کالو کې اولو کې به 500 میلیونه متر مکعب ګیس په افغانستان ته ورکړي، په دویم 10 کالو کې به 1 میلیارد کیوبیک متر ګیس به ورکول کیږي، او په آخري 10 کالو کې به 15 میلیارد متر ګیس به ورکول کیږي. دا خپل دا ذخیره چې ده د ګیس، لیکویډ ګیس او د پټرول څومره دي؟ د 1.8 یعنی 1400 میلیونه برل کروډ آیل لري. کروډ آیل خام آیل یعنی نه پاخه شوی آیل 1.8 یعنی څه کم 2 میلیارده 1 میلیارد و 600 میلیونه برل کروډ آیل دلته دي. بل خبره ده چې دلته 14 تریلیونه کیوبیک متریک نیچرل ګیس دی، عادي ګیس دی، دا ګیس چې خارجي، یعنی 1 میلیارد زمونږ چې دی
دا 1000 میلیونه دی او 1 تریلیون چې دی دا 1000 میلیارده دی او دا 14 تریلیونه کیوبیک متریک ګیس لري، یعنی نهایت ډیر زیات دی. او دا به 10 کال آینده لپاره هر کال به 30 میلیارده کیوبیک متریک به دا د دغه لارې نه اخواته تیریږي. او بر علاوه د دې نه 500 میلیونه 500 بیلیونه میلیارده برل لیکوید یعنی مایع ګیس دلته موجود دی. یو خپل ګیس دی چې د غاز په شکل کې دی، یو دی لیکوید دی چې تاسو دا په کانټینرونو کې د انتقالولای شي، به د فشار په ذریعه دا په ګیس بدلولای شي. لیکوید ګیس چې ورته وایي مایع ګیس دی، دا هم دلته موجود دی. او دا به کیږي او د ګټه هم پاکستان هم هندوستان هم افغانستان او به ترکمنستان ته ګټه ده چې ترکمنستان چې لوی مارکیټ ځان ته ګوري، دا یو لوی مارکیټ ته جوړیږي چې هم افغانستان به دنه ګټه اخلي، هم به پاکستان او هم هندوستان. اوس راځي د سیاسي اړخ ته چې دا ولې دا دومره لویه پروژه ده او په دې باندې کم از کم 10 تر 14 میلیارډ په اول کې تخمین شوی، په دې باندې به مصرف راځي او د دې اوس تخمین کېږي د 30 میلیارډ ډالر په دې مصرف راځي. او هر مملکت خپل په ساحه کې مسؤلیت درلوده چې دا پایپلاین تیر کی، یعنی ترکمنستان تر سرحد د افغانستان نه، افغانستان د هرات نه تر قندهار تر چمن نه تر د ملتان تر د ملتان تر اخره سیمه پورې چې هندوستان ته، د پاکستان د هر یو خپل دا کو او دیته هر یو ته مسؤلیت ورکړ شوی چې په خپل وخت او زمان کې دا پوره کی. فرضاً د غنی په دور کې دا قرارداد شوی چې د 15 د دسمبر 2015 نه د کرزی په وخت کې وبخي دا به شروع کیږي او په 2019 کې به دا ختم 2018 کې به دا ختمیږي د افغانستان څخه. د اکتوبر 2019 نه به د پاکستان څخه شروع کیږي او 2020 کې به دا ختمیږي او په نهایت کې دا پروژه به 2021 کې ګټو ته سپارل کیږي. اما موږ تاسو ګورو چې دا پروژه په دومره وخت کې ګټو ته ونه سپارل شوه. عوامل د سدي اصل دا پروژه شروع کیږي په 1995 کې او دی پروژه کې علاقه اخلي امریکایان او دی کې دوه لوی کمپنۍ، یو اروپایی یو امریکایی راځي داخليږي، خو امریکایان دغه بیډینګ چورتوي هغه په حساب دغه ګټي چې دا پروژه به دی وخلي او دا امریکایی کمپنۍ نوم دی یونیکال. او دغه یونیکال کمپنۍ چې دا د پټرولو د امریکا لوی کمپنۍ ده چې د دې کې د بوش د کورنۍ هم په دکې په سرمایه او کاروبار کو د بوش د پټرولو کاروبار کې په هغه زمانه کې چې د بوش کورنۍ دا کار کو، اسامه بن لادن هم په دې پټرول کمپنۍ کې ورسره شریکو او د دې سره په حساب ملګرتیا درلودله، ځکه د بوش او د اسامه بن لادن د ځواني یتونه چې وګوري په بوش په بیټل پتلون او وګړو وختو د اسامه بن لادن د بوش تر څنګ ولاړ دی او ملګری دي. او په عین حال کې حامد کرزی هم د دغه کمپنۍ کې چې د بوش دی و د هم په دې کمپنۍ کې اوس وخت پایسي سکرټر کار کړو او د دې په هغه دفتر کې پاتې شوی. فلهذا د پروژه کې چې کله د طالبانو سره په 1995 کې دا مسله دغه کیږي، نو کاغي وخت کې کرزی د طالبانو او د آیسای ترمنځ د ارتباط امیر وو او د امریکایانو لاس دلته وو او امریکایانو د دې په ذریعه په دې پروژه کې خپل هغه دغه درلوده، اثر رسوخ درلوده. نو د امریکایانو د کې دا دغه چې دا پروژه شروع شي د څومره چې په دې کې سرمایه گذاري کیږي دا به د یونیکال د لایسنس لاندې وي او د یونیکال د لایسنس تر لاندې نه به امریکا هم دا ګټه به اخلي او د دبا هغه افغانستان بخش کې سرمایه گذاري چې د 10 میلیارډ ډالر به د آسیایي پرمختیایي بانک به کوي چې ایشین ډیولپمنٹ بانک ورته ورکیږي او دا پروژه به مخکې ځي. د دې متعلق داسې قصې دي چې ګوري کله 1990 کې چې د طالبانو تحریک شروع شو
او لا 1999 پورې قدرت نه ونیولی. دا مسله چې را وڅېړل شوله چې دا قرارداد به تړل کیږي او دا به د 1995 او په 1995 کې د امریکایان د یونیکال د کمپنۍ په ذریعه د ترانه نوتل او دا قضیه دغه شوله او امریکایانو په دې کې علاقه واخیستل او د پاکستانیانو سره په دې متعلق خبرې وشولې او د ترکمنستان سره چې دا به دوی دیز نه شروع کوي. په 1999 کې چې لا دوی کابل نه دی نیولی په قرار د هغه راپور د حامد میر د پاکستانی ژورنالیست چې په خپل کتاب کې دا واقعه لیکلې ده، هغه وایي چې موږ د بېنظیر بوټو امریکا ته لاړلو. په امریکا کې په رسمي ملاقاتونو کې چې په یو ملاقات کې زه په خپله هم حامد میر وایي ناست وم، رابن رافیل چې بیا د پاکستان کې د امریکې یو سفیره وه او مخکې د هغې نه د جنوبي اسیا لپاره د وزارت خارجې دویمه مرستیاله وه، د بېنظیر بوټو سره په ملاقات کې بېنظیر بوټو باندې دا فشار راوړو ته دغه وکړي چې تاسو طالبان سره خپل اړیکې دغه کوي او طالبان په رسمیت وپېژنئ. نو بېنظیر بوټو رابن رافیل ته وویلې چې دا خو لا تر اوسه کابل یې نه دی نیولی، دی لا قندهار او هلمند دې ولایاتو کې دي، نو دا موږ څنګه په رسمیت وپېژنو؟ یو ځل کابل ونیسي بیا به یې موږ په رسمیت وپېژنو. نو رابن رافیل ورته ویل نه، تاسو خپل اړیکې دغه کوي، مسایل دغه دي او د پایپلاین د دې موضوع پکې ورسره تذکر کړی وه. حامد میر کله چې دغه جریان ګوري هماغې ځینې یو مضمون لیکي چې امریکا په دغه شي باندې اصرار کوي او د ښکاري چې د ملا عمر او د طالبانو تر شا امریکا ولاړه ده. دا مضمون راځي پاکستان ته، دی له امله ته امریکا کې خپل په سفر کې دا چاپیږي. کله چې دې کاپي بېنظیر بوټو ته رسېږي، بېنظیر بوټو په دې خفه کېږي او هغې ته وایي چې تا به ما سره مشوره کړې وه، دا موضوع به دې نه نشروله، دکې به موږ تا ته یو څه معلومات درکړل، دا ستراتیژیک او سیاسي خبرې دي، دا په دې رقم سره تا باید نه وی کړی. خو بیا هم دې ته وایي چې حامد میر ته وایي چې موږ افغانستان ته لاړلو او بخی پاکستان ته لاړلو، هلته به تا ته په دې باندې وزیر د داخلې جنرال نصر الله بابر به تا ته بریفینګ او په دې به توضیح درکړي چې دا موضوع څه ده. دا کې دی وایي چې موږ بیرته راغللو په افغانستان ته او نصر الله بابر سره مې وکتلې او نصر الله بابر ما ته دا موضوع تشریح کړله چې دلته د پایپلاین مسله ده، د کې امریکایان علاقه لري، د لپاره امریکایان غواړي چې موږ طالبان په رسمیت وپېژنو تر څو دغه پایپلاین د افغانستان د لارې نه چې امنیت ورته طالبان تضمین کړي او دا راشي پاکستان ته او د پاکستان نه هندوستان ته لاړ شي. دا قصه ده. په دغه وخت کې حامد میر وایي چې دی ماته یو وخت جو اخلي چې د هغې وخت کې رحمان ملک وزیر دغه رئیس د FBI د پاکستانو، هغه دوی ته د قندهار کې د ملا عمر نه وخت اخلي او حامد میر وایي زه لاړم قندهار ته. په قندهار کې چې کله ما د ملا عمر سره کېناستلم، وی مخکې دې نه چې خبرې شروع کړو، وی ده ما ته وویل چې ما ستا یو مضمون لیکلی دی په ما باندې او هغه ما د تهران د راډیو نه واورېده چې تا لیکلي دي چې د امریکا د تر شا ولاړه ده او د امریکا سره دغه لري، نو دا خبر تا څنګه کړې ده؟ وی ما ملا عمر ته ویل دا خبر زما نه ده. رابن رافیل دغسې بېنظیر بوټو ته تاکید وکړ چې دا حکومت په رسمیت وپېژني او د ده سره اړیکې ټینګې کړي چې تر څو. نو په دې اساس باندې ما دغه فکر وکړ چې د امریکایان ستاسو سره اړیکې لري. نو دی ملا عمر ویل چې رابن رافیل څوک دی؟ وی دې نه پېژانده. وی ما ورته ویل چې دا یو ښځه ده. وی چې لا حول ولا قوة الا بالله، وی دا دغه یې وکړ چې یو ښځه زما دفاع کوي، دا څوک ده؟ وی ما ورته ویل چې دا خو د امریکې د وزارت خارجې غټ په حساب افسره ده او دا دغه کوي. نو هغې ویل چې د لپاره که زه تا ته دا ثابته کړم چې زه د امریکې ته کار نه کوم او تا داسې یو چا سره کینم چې هغه د امریکې خلاف کار کوي، نو بیا به ستا نظر څه؟ وی نو هغې وخته پورې ما اسامه بن لادن نه پېژنه. وی دې ما ته ویل چې اسامه بن لادن سره به درته وخت جوړ کړم او ته که دا کار ما وکړ ته به دا وعده ما سره کوې چې ته به بیا ما نور د امریکې سره دغه نه ده کوې او په ما به داسې مضمون نه لیکوي. ما ورسره وعده وکړه چې ملا عمر سره چې زه به په تا دا دغه نه کوم چې ته د امریکې سړی، بیا وایي د اسامه بن لادن سره ما ته وخت جوړ کړ او په 1999 کې اوله مرکه د حامد میر د اسامه بن لادن سره وشوله، بیا دویمه مرکه په 1998 کې وه، بیا بله مرکه لکه فکر کوم د پس د امریکا د اشغال نه وه. دا رقم 2-3 مرکې دي کړي او په همدغې بابت حامد میر ډېر مشهور شو.
نو دغه جریان ګوري داسې ښکاره کوي چې امریکې د دغه قضیه کې څومره علاقه درلودله او د ده لپاره په هغه وخت کې دی چې حتی طالبانو کابل نه ونیولی امریکایانو غوښتل چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي تر څو دا پروژه تطبیق شي او کامیابه شي. اما کله چې طالبان قدرت ته رسیږي په 1990 کې اول ځل لپاره مولوي وکیل احمد متوکل دغه قرارداد د ترکمنستان سره امضا کوي او په حساب دغه خوشحالي او زیری ورکول کیږي چې دا پروژه تطبیقیږي او دا به په افغانستان کې کیږي. مګر موږ تاسو ګورو چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ فاصله پیدا کیږي پس د نظام راتګ نه چې هغه کوم قوانین نافذوي. امریکا د هغې سره اختلافات ښیي، د حقوق ښځو مسله، د تعلیم مسله، دا مسایل په هغه دور کې مو نو دا د امریکایان د دې نه لږ روشاته ځي او دا پروژه پاتې کیږي او په هغه وخت کې دا نه تطبیقیږي. دا او بل علت داو چې په هغه وخت کې پاکستان د سره دومره علاقه نه درلودله چې دا پروژه دغه شي او د دې ګیس هندوستان ته ورسیږي او هندوستان د دې نه ګټه واخلي. نو د دې لپاره چې هندوستان یې ګټه وانخلي خپله پاکستان دې ته ضرورت درلوده هم په دې کې خنډونه اچول او نه غوښتل. مګر چون د امریکې په افشاري و د امریکې په اشارې باندې د په هغه وخت کې دومره وکړل چې د طالبانو سره چې کله طالبانو 1990 کې کابل ونیو نو پاکستان افغانستان په رسمیت وپېژنده او په دغه پروژې باندې کار وشو. په 1990 کې د اول ځل لپاره وکیل احمد متوکل دا پروژه امضا کړله د ترکمنستان سره. بیا دویم ځل لپاره دا کرزي امضا کړله پس له هغې نه چې امریکایانو افغانستان ونیو. بیا د دریم ځل لپاره غنی امضا کړله پس له 2018 کې په 2015 کې کرزي وکړه، 2018 کې دوی وکړه او په دې رقم سره دا څلورم ځل دی چې دا پروژه بیا امضا کیږي، افتتاح کیږي او د خوشحالي جوړیږي. ولی فرضاً موږ دته د امید نشو کولای په دې چې دا پروژه څلور ځلې دغه شوې ده. پروژه لویه پروژه ده، حیاتي پروژه ده د افغانستان لپاره خله. خو که فرضاً پاکستان چې د جمهوریت په وخت کې ولې کرزي په وخت کې دا کامیاب نه شو تر حال چې امریکایان مالته وو غربي نړۍ مالته وه لپاره دې چې پاکستان دا نه غوښته چې دا ګیس هندوستان ته لاړ شي نو خپل په ځان یې ظلم کو نه غوښته او دې لپاره طالبانو به په دې پروژې مخالفت کوه او ارزي کې ویلي چې دا پایپلاین تیریږي افغانستان اشغال دی موږ دا الوزو نو دوی موافقه نشول نه د غني په وخت کې او نه د کرزي په وخت کې دا پروژه دوی تیره کی. وس چې اسلامي امارت په خپل راغلی او امنیت لاس کې دا پروژه دوی یو ځل بیا افتتاح کړله او خوشحالي د دې جوړه شو. اوس راځو دې ته چې آیا ممکنه به هیڅ دا پروژه تطبیق شي؟ دا یو لوی سوال دی لپاره دی چې پاکستان هغه مسؤلیت چې لري چې فرضاً خپل د ساحه کې دا پایپلاین تیر کی او دا پایپلاین باید هند ته لاړ شي. که پاکستان دا پایپلاین تیر نه کی مونږ پایپلاین د ترکمنستان نه تر سپین بولدکه تیر کو چمن ته ورسو فایده به یې څه ځکه چې دا ګیس چې دی د ده پیسې خو مونږ نشو ورکولی افغانستان خلک دا خو ګیس مونږ ته نه راځي دا ګیس د ده لارې نه ځي پاکستان ته چې هغې پیسې ورکړي او هندوستان ته چې هندوستان یې پیسې ورکړي او مونږ د ترانزیت د پیسو نه چې 4.5 میلیونه ډالره د کال کېږي هغه ګټه واخلو او 500 میلیونه کیوبیک مټریک ګیس چې دی دا د افغانستان خلکو ته ورسیږي چې هغې استفاده ترې وکړي. یعنې موږ د ترانزیت نه یې ګټه اخلو. که چېرته پاکستان د خپل ساحه اوس ترکمنستان خپل پایپلاین د افغانستان تر سرحد را رسولی دی مګر د افغانستان نه دا پایپلاین که مونږ چمن ته ومرسو مصرف وکړو زمان ولګو او بیا هم مونږ په دې موافق نشو چې پاکستان دا پایپلاین جوړ کړي نو بیا خو دا ناکامه پروژه ده. بله خبر دا ده چې د اسلامي امارت لا تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی تر څو چې دا حکومت په رسمیت ونه پیژني دا د 30 میلیارډو ډالرو پروژه په کوم بین المللي بانک په اساس تاسو کوئ او بله خبر دا ده چې کومه پیسه لګیږي 10 تر 15 میلیارډه ډالر دا بانک انکشافي د آسیایي ورکوي هغه چې د امریکې غوښتنه او اشاره پکې نه دا کار نشي کولی. فلهذا ماته دوه حالت ښکاري که چیرته
دغه خوشحالي چې دوی کړې ده دا قرارداد امضا شوی دی دې ته شه امریکا وی او امریکا دوی ته اشاره کړې وی چې صحیح دی دا کار وکړي او موږ د دې تر شا ودرېږو دغه امریکا د یونیکال تر لایسنس لاندې دا پروژه مخکې لاړ شي نو بیا پاکستان هم مخه نه نیسي دا به هندوستان ته رسېږي او دا پروژه به تطبیقېږي که فرض وکړي امریکا د ده ته دا اشاره نه ورکړي او افغانستان په رسمیت نه پیژندل شوي دا دغه ترانسفر د پیسو چې دی یا تبادله د پیسو چې د فنډینګ کیږي او دا د بین المللي بانکونو نه راځي دا به په کوم سیستم کیږي ځکه چې امریکا ونه غواړي او په رسمیت پیژندل نه شوی نه وسي دا پروژه ګوره په یو مرحله کې طالبانو نه پرېښودله په یو مرحله کې پاکستانیانو مخه نیولې اوس دا د امریکا په لاس کې ده چې امریکا څه کوي آیا امریکا دا پروژې ته اجازه ورکوي کیدایش که دغه کار چې دغه قرارداد بیا امضا شو او د دې افتتاح وشوله که چېرته فرضاً د امریکا لاسي خو بیا دا کامیابیږي نو دلته اوس دا خبره ده چې امریکا افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی دا اشاره څنګه ورکړې ده او که دا اشاره نه ورکړي او اسلامي امارت په خپله دا کار کړي دا په یقین سره تاسو ته وایم چې دا پروژه مخکې نشي تللی لپاره دې چې رسمیت پیژندنه نه بین المللي پشتوانه نه بانکونه بین المللي د پسې ولاړ نه دا 30 میلیارده به د کوم ځای نه راځي څوک به سرمایه ګذاري کوي او دې تضمین به دا به څوک ورکوي افغانستان دومره پیسې نه لري او افغانستان دا کار مخکې نشي وړلی نو دلته داسې یو زونګه او شنګه ښکاري چې د ده تر شا امریکا ده او امریکا دې ته به اشاره ورکړي او دا کار به که چې امریکا اشاره دا به بیا حتماً مخکې ځي او د بیا د ګټې افغانستان لپاره کافي زیاتې دي ځکه چې تنها دا پایپ د ګیس او د پټرولو مسله نه ده د ترڅنګ فایبر نوري چې زموږ تاسو د انټرنیټ مشکل د افغانستان دی دا کاملا حل کیږي دا فایبر نوري د دې ترڅنګ تیریږي او بل دا دی چې د دې ترڅنګ د ریل پټلۍ تیریږي یعنی افغانستان د ریل پټلۍ فایبر د نقطې نظر د ګیس نه د پټرول نه او د دې ترڅنګ چې کوم سړک تیریږي د په شاوخوا کې چې 2 میلیونه ډالر تخمین شوی دی لپاره د څنګه به پارکونه جوړیږي هوټلونه جوړیږي د مسافرخانه به جوړیږي د لارې ترڅنګ آبادی راځي خوشحالي راځي نه تر چې افغانستان پیسې ترلاسه کوي ګیس ترلاسه کوي فایبر نوري انټرنیټ ترلاسه کوي ریل پټلۍ ترلاسه کوي ډېره خوشحاليګانې راځي نو دا پروژه حیاتي ده د افغانستان لپاره لویه پروژه ده خو دا په دې پورې تړون لري چې آیا امریکا ته د تر شا ده او که نه ده که د امریکا اشاره وي ځکه دا لایسنس د یونیکال د امریکې دی امریکا په دې کې داخله ده او پاکستان هم که چېرته امریکا نه پاکستان اجازه نه ورکړي دا پایپلاین هند ته تیر شي بیا د هند ته لاړ نشي تنها پاکستان د مصارف او بودیجه او زور نشي اخیستلی نو د افغانستان لپاره هم ممکنه نه ده نو دا پروژه څلورم ځل افتتاح به هم بیا ناقصه او ناکامه وي الله دې وکړي چې داسې نه خدای وکړي دا پروژه کامیابه شي او افغانستان ته خوشحالي او ارامي راشي ایله دا چې برنامه وګورئ خوښه کې دوستان سره شریکه کې او دغه معلومات تاسو سره ما شریکه د افغانستان د هغه پروژې متعلق چې بعض ځایونو کې تاسو دومره کافي تشریح او توضیح نه ورکول کیږي د په عقبه او په دغه باندې ما نظر واچو چې تاسو سیاسي نقطې نظر نه او اقتصادي نقطې نظر نه معلوم شي چې اقتصادي نقطې نظر نه دا څومره پیاوړې ده او د سیاسي نقطې نظر نه څه مشکلات دي او ولې دا نه کیږي ولې پاکستان مخه نیسي ولې امریکای کله مخه نیسي او په دې کې ترکمنستان او افغانستان او هندوستان چې ډیر زیات دیته په حساب خوشاله دي اول دې نشي کامیابیدلی چې دا پیاده کی نو دا مې تاسو سره شریکه کړه هیله ده چې زما چینل افغانستان پانوراما سیمای افغانستان سیره دا سبسکرایب کړئ خوښه کړئ او دوستان سره شریک کړئ تاسو په لوی رب سپارم و ما علینا الا البلاغ